السلام علیکم ورحمت الله ګرانو کتونکو امید لرم چې ټول مو روغ جوړ او په صحت به برابر اوسئ. محترمو دوستانو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته وښیو چې په فیسبوک پروفیشنل موډ څنګه فعالیږي، د دې ګټې څه دي او که کوم چا نه غلطۍ کې ګډ شوی هغې کې څنګه اپلای وکړي او بیا یې ترلاسه کړي. محترمو دوستانو د دې لپاره چې ویډیو شروع کړو نو دې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو خوښه کړئ او خپل ملګرو په کمنټ کې شریک کړئ. نو زموږ سره دوه آیډیانې دي، یو کې پروفیشنل موډ شته بلکې نشته. دا په کوم کې شته نو دې کې به ورته موږ وښیو چې پروفیشنل موډ څنګه یي د دې دا او دا کوم ځای کې موږ کتلی شو چې دا فعال دی او دا نه دی فعال. نو ما دغه یو آیډي خلاصه کړه، ګورو چې دغه کې پروفیشنل موډ فعال دی. دلته تاسو ګورئ چې دغه آپشن یې راکړی دا د پروفیشنل موډ دی. دغلته لاندې چې کوم د سی ډیشبورډ په نامه دی نو دغه نوي آپشنونه چې په فیسبوک کې اضافه شوي دي. نو دغه دپاره که چېرته نه وي نو هغې چل هم راته موږ ښیو چې څنګه ورته اپلای کوئ او دغه پروفیشنل موډ تاسو ترلاسه کوئ. نو زه چې دا کوم ځای کې موږ کتلی شو زموږ پروفیشنل موډ فعال دی نو لاړ به شو دغه آیډۍ کې دغه درې ټکي چې دي دغه به ووهئ، لاندې به لاړ شئ. ګورئ دغه دویم آپشن چې کوم دی دغه کومه سره کرښه چې ده دا دلته ښکاره لیکلي پروفیشنل ډیشبورډ. که چېرته ستاسو په آیډۍ کې دا فعال وي نو دلته به لیکل شوي وي او که نه وي فعال نو دا به نه وي. دلته تاسو ګورئ دا چې کله ووهئ لاندې ډېر زیات آپشنونه دې کې نوي راوتي دي. اډ سینټر دی، انویټ فرینډ، فالو، مونیټایزیشن چې دې کې ډېر زیات نوي اپډیټ راغلي دي. کولی شئ چې تاسو د فیسبوک آیډۍ نه پیج نه آیډۍ نه هم پیسې وګټئ. مختلف دغه دې کې راغلي دي، آپشن یې راغلي دي د بزنس په نامه. همدارنګه ویډیو دې کې ډېر ښه وایرل کېږي، نور آپشن یې شته. زیات دوستان کوي چې دا خو پوښتنه کوي چې دا بعضو کې بعضو کې نه. دا فیسبوک په خپله خوښه ځینو خلکو ته ورکړي دي او لکه دا زما آیډي چې یوه آیډي ده نو که چېرته یې نه وي ورکړي هغې لپاره زه لاره ښیم، تاسو به لاړ شئ خپل فیسبوک به خلاص کړئ. که د چا فیسبوک آیډۍ کې د پروفیشنل موډ نه وي نو د دې طریقه دا ده تاسو به لاړ شئ خپلې آیډۍ ته، کوم آیډۍ ته تاسو غواړئ دغه موډ پکې فعال کړئ. درې ټکي به ووهئ، درې ټکي چې کله ووهل لاندې به لاړ شئ. چې لاندې لاړ شئ دلته تاسو ګورئ د اخري طرف ته دلته یو هم نشته. ګوره پروفیشنل موډ هغې آیډۍ کې و دې کې نشته. اوس به موږ تاسو ته طریقه وښیو چې څنګه دا په خپله آیډۍ کې فعال کړو او یا ورته څنګه اپلای وکړو. نو د دې لپاره به تاسو ګورئ دلته یو آپشن هغه تېره آیډۍ کې دغلته پروفیشنل موډ و خو دلته نشته. نو څنګه موږ کولی شو چې فیسبوک څخه غوښتنه وکړو چې زموږ آیډۍ کې دغه آپشن فعال کړه. نو لاړ به شئ تاسو دغه درې ټکي به ووهئ، دا صفحه به داسې بره بوځئ، لاندې به راشئ اخري طرف ته چې کوم دویم آپشن دی هیلپ اینډ سپورټ، دغه کومه ډش علامه چې ورته لګېدلې ده په دغې به تاسو کلیک وکئ. په دې چې کله کلیک وکړو بیا به دلته راشئ دغه اولنی آپشن دی هیلپ سینټر، دغه کومه سره کرښه چې نڅاوه ده هیلپ سینټر، په دې به تاسو کلیک وکئ. په دې چې کله کلیک وکړو نو لږ انتظار وکئ چې دا صفحه را خلاصه شي. نو زموږ انټرنیټ لږ کمزوری دی، د افغانستان انټرنیټ دی نو لږ وخت نیسي. کله چې دغه صفحه تاسو ته خلاصه شوه نو تاسو ته یو بل دا خلاصیږي سرچ انجن سرچ دغلته ګورئ دا صفحه خلاصه شوه. تاسو به څه وکړئ دغه کوم ځینه چې ما سره کرښه تاوه کړې ده دلته یې لیکلي سرچ، دغه کوم ځای ته چې ما ډش وکړو دلته یې لیکلي سرچ، تاسو به په دې کلیک وکئ. په دې چې کله کلیک وکړو نو دلته به ولیکئ، زه دا کیبورډ انګلیسي ته واړوم، دلته به ولیکئ پروفیشنل، انګلیسي کې به ولیکئ پروفیشنل، وبښئ دا په اف نه راځي پروفیشنل پی آر او پروفیشنل پسې به موډ ووهئ. کله چې همدا ووهل نو په سرچ به تاسو ووهئ. سرچ چې کله کلیک وکړه نو تاسو ته دغه صفحې راوړي، دلته لیکلي دي ګوره بېلابېل معلومات دي. پروفیشنل دا اولنی چې کوم آپشن دی د سره کرښه چې نڅاوه ده په دې به تاسو کلیک وکئ. په لاندې به تاسو کلیک نه کوئ، په دغه لومړني به تاسو کلیک وکئ. په دې چې کله کلیک وکړو دلته ګورئ مختلف معلومات د پروفیشنل موډ تاسو ته وړاندې شوي دي چې څنګه موږ کولی شو د دې څه ګټې دي چې دا ترلاسه کړو. همدارنګه نور معلومات چې چېرته تاسو په انګلیسي پوهېږئ نو ښه په دقیق یې وګورئ
دغه چې ویډیو ده نو زه پوره تشریح نشم کولی. دلته ګوره ډېر ښه وضاحت یې ورکړی دی. نو تاسو به څه کوئ، تاسو به لاندې لاړ شئ، دغلته یې لیکلي دي what was this happiness was this helpful. دغلته یې لیکلي دي. نو تاسو به پرې یس باندې کلیک وکړئ. په یس چې کله کلیک وکړو دلته تاسو ته یو خانه خلاصیږي، تشه خانه ده. په دغه خانه کې به تاسو ته زه ښیم دا به ولیکئ. دلته به تاسو ولیکئ هاي فیسبوک، ځکه چې دا میسج تاسو فیسبوک ته لیکئ هاي معنا سلام، او فیسبوک خپله د نوم دی لږ ادبي به ورته ولیکئ هاي فیسبوک. دا چې کله په انګلیسي کې ولیکو دلته به ولیکئ my Facebook account is my Facebook account is not have my Facebook account is not professional mode. دا به ولیکئ. ورپسې لاندې به راشئ، په انګلیسي کې به دا ولیکئ. دا چې کله ولیکل نو بیا به ورسره ولیکئ پلیز اډ معنا اضافه می پروفیشنل پلیز اډ پلیز د پروفیشنل، دا به ولیکئ په انګلیسي کې پلیز د پروفیشنل موډ فور my Facebook account please add the professional mode my Facebook account. لاندې به تینا thanks ولیکئ، یعنی مننه. دا چې کله ولیکئ دا ما چې کومې خبرې وکړې په انګلیسي دا به ولیکئ. دلته دغه کوم سبمیټ په نام چې لاندې دغه دې باندې به تاسو کلیک وکئ سبمیټ معنا سپارل. نو ستاسو دغه غوښتنه فیسبوک ټیم ته لاړه او هغوی به تاسو ته ډېر ژر جواب وستا. موږ څنګه وګورو چې زموږ لیکنه غوښتنه تللې ده که نه. دغلته به تاسو وګورئ دغه شین ټاکی که راغلی و، شین ټاکی، نو دا د دې معنا ده چې ستاسو غوښتنه فیسبوک ته ولیکل شوه. تاسو فیسبوک په څو ساعتونو کې بیرته جواب درکړي او یا به درته ووایي چې فعال شو یا نه شو فعال. که چېرته فعال نه وي نو هم دلایل به درته ووایي، او که چېرته فعال وي نو ستاسو فیسبوک آی ډی کې به دغه راشي. تاسو غواړئ چې زموږ فیسبوک آی ډی ته پروفیشنل موډ راغلی نو څنګه دا موږ وګورو. نو دې لپاره به لاړ شئ خپلې آی ډی ته. خپلې آی ډی ته چې لاړئ نو دغه درې کوم ټکي چې دي د عکس نه لاندې خپلو ستاسو د فیسبوک عکس نه لاندې نو په دې به کلیک وکئ. په دې دریو ټکو چې کله کلیک وکړو نو دلته به ستاسو د فیسبوک هغه پروفیشنل موډ ښکاره شي چې شته که نشته. ګورئ دغلته د لاندې کوم آپشن چې دی دغلته به یو آپشن اضافه شوی چې پروفیشنل موډ دی کې اوس نشته. دلته به ستاسو لپاره لیکل شوي چې پروفیشنل موډ. نو که چېرته دا ستاسو په آی ډی کې و معنا ستاسو آی ډی ته دا اضافه شوی دی، او که چېرته نه و نو دغه شان غوښتنه وکړئ. ډېر ژر به تاسو ته زیات نه زیات په 4 ساعتونو کې تاسو ته فیسبوک کې بېرته دا میسج رالیږي او درته وایي چې تاسو وکولی شو چې د فیسبوک پروفیشنل موډ ترلاسه کړئ. نو محترمو دوستانو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو خوښه کړئ، که کومه غوښتنه لري نو په کومنټ کې شریکه کړئ. همدارنګه که خوښ هم شوه ویډیو نورو دوستانو مو ته دعوت کړئ او تر څو دغه ویډیو وګورئ او خوند ترې واخلئ.